ملي دفاع وزارت وایي چې د اسلامي امارت وسلوال پوځ د پاکستان پوځ له لوري په مکرر ډول د افغانستان د حریم د نقضولو او د افغانستان په خاوره د هوایي بریدونو په ځواب کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو په مراکزو تېره شپه انتقامي بریالي عملیات ترسره کړل. د ملي دفاع وزارت په وینا دغه عملیات تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېدل. دفاع وزارت دغه راز ګواښ کړی که مقابل لوري بیا د افغانستان حریم نقض کړي، زموږ وسلوال پوځ د خپل حریم دفاع ته چمتو دي او کلک ځواب به ورکړي. د تېرې شپې په دغه عملیاتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو له بېلابېلو سیمو داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستاني پوځیانو اکثره پوستې د افغان ځواکونو لخوا تر نیولو وروسته په بشپړ ډول له منځه تللي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې په ځینو سیمو کې پاکستاني پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په ورته مهال د افغانستان اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې د وروستیو پیښو په اړه د حکومت د رسنیو په مرکز کې نن له غرمې مخکې په 11 بجې یوه مهمه خبري ناسته جوړیږي. سعودي عربستان او قطر بیا پر پاکستاني لوري عملیاتو ته په غبرګون کې خپل اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دواړه لوري باید مسایل د خبرو له لارې حل کړي.